السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سجمل داس ګورې چې فورکشن اشاره په ویډیو کې موږ د ټو ډایرکشن والا پیټرن ټو ډایرکشن مطلب دا چې دا پیټرن موږ کله چې غواړو ګورو یا کله چې دا پیټرن موږ ګورو نو موږ د وخت کې ټریډ باید ونه کو صحیح ده ټریډ باید ولې ونه کو ځکه چې په دې وخت کې کنفیوژن زیات وي یعنی دا د وخت کې مارکیټ یا بای هم تللی شي ډېر امکانات د بای هم وي او ډېر امکانات ډاون یعنی سیل والا هم وي صحیح ده دا کمی کینډل دی هغه دا کینډل دی اول به اسندینګ والا وګورو اسندینګ ټرینګل پیټرن کوم کینډل دی ګوره دا مسلسل چې اپ رواني مارکیټ خو به مسلسل یو ځکه مسلسل زر د شو وای چې سایډ وی شي سایډ وی مطلب دا چې څنګه په څنګه زر په زر سپورټ ریزिस्टेंस یعنی اپ ډاون جوړي او زر څنګه په څنګه مطلب درې سلور یا پنځه دفعې چې کوي دا ټچ کوي نو څومره مطلب دا چې څومره ریزिस्टेंस درې دفعې نه زیات سلور پنځه دفعې چې ریزिस्टेंस سپورټ ټچ کیږي او عمر ویک کیږي یعنی کمزوري کیږي صحیح ده اوس ګوره دلته تاسو ګورئ چې سپورټ ریزिस्टेंस ګوره دا سپورټ یو دفعه ریزिस्टेंस یو دفعه دوه دفعې مارکیټ چې روان دی ګوره یو دفعه دوه دفعې درې دفعې څلور دفعې ویک شو صحیح شو اوس په دې کې امکانات شته چې مارکیټ بره لاړ شي او دې کې امکانات شته چې مارکیټ ډاون لاړ شي چې هر خواته کراس وکړي ته حدیث کې هم ته ټریډ کوی شي ټریډ څه وخت کوی شي چې کله مارکیټ درې څلورو ریزिस्टेंस نه بعد کراس یې وکړي او دوه درې کینډله جوړ شو په دې کې ته بای لګوی شي ریټیسټ هم امکانات شته بیا دې کې بیا بای ته لګوی شي صحیح شو کچېرې خو دې کې به ډېره وارخطایي ځکه نه کوي چې امکانات شته چې په همدې ریزिस्टेंस کې لږ بره لاړ شي او بیا راتاو شي مارکیټ بیا دلته چې وکړي یا سپورټ وکړي بره لاړ شي یا سپورټ ونه کړي چې وکړي یا سپورټ ونه کړي او مارکیټ د همدې خط نه لاندې راشي دې کې چې وکړي بریک اوټ وکړي او تاسو د سیل موقع درکړي صحیح شو چې وکړي د سیل موقع یعنې مارکیټ ډاون لاړ شي په دې کې هم امکانات د ریټیسټ چې مارکیټ واپس تاو شي خپل بریک اوټ نقطې ته او واپسې وکړي صحیح شو خو دې کې که ته سیل وکړي او څومره پروفیټ چې تا واغستو هغې نه پس واپس مثال مارکیټ لږ راتاو شو نو تاسو کولی شي چې خپل پروفیټ والئ او مارکیټ نه وځي بیا که ریټیسټ کې تاسو ته چانس میلاو شو دوه کینډله دې کې بیا دوه درې کینډله پاس ریټیسټ نه بعد چې واپس راغی دې کې بیا تاسو سیل لګوی شئ انشاءالله یو غټه مودې والا پروفیټ به همدغسې تاسو دې کې یو غټ پروفیټ حاصلولی شئ صحیح شو صحیح ده همدا شانتې تاسو کولی شئ یعنی مطلب دا چې تاسو په داسې وخت کې چې درې څلور دفعې یا څلور یا پنځه دفعې تاسو سپورټ ریزिस्टेंस یعنی دا ریزिस्टेंस او دا سپورټ ټچ شو بار ټچ شو مثال داسې دا د سپورټ دلته ټچ کې یو دوه درې دایم څلورم ټچ ته مو رسېدو نو دلته دا ویک کېږي کمزوری کېږي نو دې کې به تاسو نه په بای یقین ساتئ او نه په سیل شي تر څو ښه بریک اوټ وشي دوه درې یعنې په دې کې خو زه ویلی شم چې څلور کینډلو پورې به صبر کوئ چې په هماغه سیل مطلب دلته ډاون خواته بریک اوټ وکړي تاسو به درې یا څلور کینډله صبر کوئ چې ښه کنفرم شي چې مارکیټ ښه ډاون لاړ نو هغه پس تاسو سیل لپاره سودا ولګوئ صحیح شو همداسې بره دپاره چې کله بره بریک اوټ وکړي نو بره هم تاسو درې څلور کینډله صبر کوئ تاسو به هغې نه پس بای لګوئ صحیح شو ښه راځئ ریل اگزامپل کې ګورو ریل اگزامپل به وګورو اول به دا خطونه پاک کړو صحیح ده دا خطونه پاک کړو چې دلته تاسو ته کنفیوژن جوړ نه شي ښه دا خطونه پاک شو اوس راځو د دې ریل اگزامپل ته په چارت کې خو لږ تفاوت لري ګوره مارکیټ ډاون نه راغلی یا د ډاون نه اپ ټرینډ ته راغلی لږ بیا لاندې راغلی بیا دې ګوره تاسو کنفرمیشن نشئ حاصلی چې دا ګوره مارکیټ بیا دې نه بیا بره لاړو خو چې شوی دی دلته مارکیټ کې سایډ وی ډېر راغلی سایډ وی یعنې سایډ بای سایډ یو ټرینګل جوړېږي سایډ بای سایډ جوړېږي یعنې زر ریزिस्टेंस سپورټ جوړېږي دلته ګوره دلته دا واړه موږ وګورو دې ځای کې راغی دلته یو ریزिस्टेंस جوړ کړی بیا ډاون راغی بیا دلته بیا راغی بیا دې ځای کې خو زه دومره ریزिस्टेंस نه جوړ کړی دلته راغلو بیا دلته ریزिस्टेंस بیا لاندې بیا دلته ریزिस्टेंس بیا لاندې بیا ریزिस्टेंس بیا بریک اوټ معمولي وکړي بیا ریزिस्टेंس یې وکړي بیا دلته ور ټچ بیا ریزिस्टेंس نو داسې ووایي چې ډېر زیات راغی په هغه ځای کې ریزिस्टेंس ډېرې وشو په دې ځای کې اوس یو سپورټ بل سپورټ بیا دې ځای کې بیا سپورټ بیا دلته راغی بیا بریک اوټ لاندې کېدو بیا مو نه شو صحیح بریک اوټ لاندې بیا سپورټ
ګوره ځکه درته زه وایم چې بریک آوټ چې وشي خو زر به نه چې 2-3 کینډله بعد به سودا کوي. ګوره یو کینډل بریک آوټ شوی 2 کینډله 3 کینډله بعد تاسو چې به لګولی شو سیل لګولی شو. صحیح شو. خو دې ځای کې بیا هم دا دی بیا دې ځای کې بیا بریک آوټ شوی دی 2-3 کینډله بعد تاسو هغه دی بای لګولی خو ریټیسټ ګوره دلته تاسو ګوره ما چې دا ډېر سایډ بای سایډ مارکیټ لاړ چې دې کې سیل بای کوي کېږي کمزوري کېږي. ما چې بیا هم تاسو غواړئ فایده وشت کې فایده اخیستی شي خو مګر کمزوري خطر یې دی چې تاسو تاوان وکړي. لکه دلته چې تاسو دلته که ټریډ لګولی نو دا لږ پرافټ اخیستل شوی نور عموما کې تاوان شوی. صحیح شو. دوی ګوره تاوان وشو ځکه چې هغه د سټاپ لاس هیټ کېږي لاندې راغی لاندې واپس ریټیسټ ته راغی خو ریټیسټ یې ونه کړي چې واپس لاړ شي. ریټیسټ یې ونه کړي هماسې مارکیټ لاندې راوړو بیا دلته بیا سپورټ ریزسټنس نو خو چې دا ټرینګل دوی مات کې تاسو یې ګوره دلته هم شاید تاسو کولی شئ چې مثال تاسو چې فکر وکړئ دا یو ټرینګل تاسو جوړ کړئ. ټرینګل نه بغیر کوم تاسو ووایئ چې مثال نه دې خط نه بغیر زه مثال دلته دا مې یو سپورټ چې ښه مات کړي زه سودا کوم نو ګوره د سپورټ یې مات کړی خو دلته څه شوی راغلی ښه لاندې دومره ښه پرافټ یې ورکړی خو بیا مارکیټ ډېر په شدت سره بره تلی شاید کم نیوز راغلی نو ځکه په شدت سره تلی دی. صحیح ده. نو دلته تاسو کتلی شئ ګوره چې دا ټرینګل ښه کار کوي. که تاسو دغسې تعقیب کوئ داسې سپورټ تعقیب کوئ ریزسټنس سپورټ په همدې خط کې مطلب سپورټ ریزسټنس وګورئ یعنې دې خط سره که سپورټ ریزسټنس وګورئ نو دلته که تاسو بای لګولی نو دا هم تاوان نو دغسې په یو مارکیټ ټرینډ کې چې مارکیټ کوم طرف ته روان وي هلته بیا ټرینګل ښه کار کوي. ټرینګل مطلب دا ټرینګل ښه کار کوي چې دا کم پیټرن تاسو ته وایم مطلب زر دا یو ټرینګل به تاسو جوړ کړئ ځان ته هغه ټرینګل کې که زر مطلب مثال دې پورې دا مثال مارکیټ راغلی صحیح شو. زه به دا ټول پاکم چې خطونه لږ صفا شي چې دلته یو اګزامپل ورکړو چې ویډیو اوږدېږي ډېر باید اوږده نه شي تاسو بیا زړه تنګېږي که نه نو زه خیر ګوره تاسو بلته مطلب مارکیټ دیزې پورې راغلی زه بلته قلم راواله مثال دیزې پورې مارکیټ راغلی دی دیزې پورې ګراف رسم شوی دی نه بعد ګرافونه نه دي رسم شوي صحیح ده. و دیزې پورې ګراف راغلی دلته تاسو یو ټرینګل رسم کړئ دلته به تاسو څه وکړئ ټرینګل به خپل ټرینګل په خپل سیسټم کې ټرینګل رسم کړئ بس ټرینګل بس خپل یو ټرینګل دی څه مشکل نه لري یو ټرینګل به جوړ کړئ نور څه دغه به نه کوئ چې دیزې کې چارټ باره دی لاندې صرف به د هغې د اخرنۍ اولنۍ ريزسټنس نقطې نه او د لاندې سپورټ نقطې نه به یې کش کړي او د اخره کې به یې لږ وړاندې کش کړي او هلته به یې دواړه سره ونښلئ چې تر څو ټرینګل جوړ شي. صحیح ده. ښه نو دا تاسو دلته ګورئ چې دلته څه شو دا یو ټرینګل جوړ شو او دې ځای کې واپس دغه ځای نه پس ښه دلته راغی نو بریک آوټ یې وکړئ دې ځای کې تاسو کولی شو چې سیل ولګوئ او سیل پرافټیبل سیل لاړ شي دا دی پرافټیبل صحیح شو. انشاءالله په دې پوه شوي. ښه راځئ بل پیټرن بل کم پیټرن دی د همدې برعکس دی یعنې ډیسینډینګ ټرینګل ورته وایي. ډیسینډینګ هم دا شی دی چې ډیسینډینګ زر تشریح کوم ډیسینډینګ چې دی همداسې ځای په ځای خطونه په یو ټرینګل کې ټرینګل به رسم کړئ ټرینګل کې چې خطونه ځای په ځای راغلو نو دې کې تاسو په سټریټ زر نه لګوئ په دې دواړو حالاتو کې چې ښه 3-4 کینډله بر او لاندې لاړ هغې نه پس سیل او بای تاسو لګوی شئ خو زه عموما کې تاسو ته وایم چې په دې ټرینګل چې کله ډېر زیات مسلسل لاړ شي راشي په یو ټرینګل کې ډېر زیات ريزسټنس سپورټ جوړ شي دا ريزسټنس جوړ شي سپورټ یعنې 3 نه زیات 4-5 سپورټ ريزسټنس جوړ شي نو هغه ویک کېږي کمزوري کېږي نه چې معلومات یې نه کېږي چې ډاون ځي که اپ ځي دا مطلب مارکیټ د بره نه لاندې اوس را روان دی نو تاسو دې ځای کې مایکل سایډوی مارکیټ دې ته ویلی شو چې مارکیټ زر ريزسټنس سپورټ جوړ کړي نو دې ځای کې به تاسو ټریډ نه لګوئ کله چې تاسو بیا هم ورختهیي کوئ نو ښه به بره کله بریک آوټ وشي نو تاسو به 2-3 کینډله 4 کینډله بعد تاسو سیل یا بای لګوئ همداسې لاندې همداسې بره ریټیسټ کې هم تاسو فایده وشتوئ چې ریټیسټ وشي نو 3-4 کینډله بعد سیل او بای ولګوئ صحیح شو. ریل اگزامپل ته زو ریل اگزامپل ښه دا خطونه مې پاک کړه دا خطونه به زه پاک کړم ښه دا خطونه مې پاک کړه دلته صحیح شو. اوس راځو ریل اگزامپل ته راځو ریل اگزامپل دلته ما تیار جوړ کړی دی ریل اگزامپل دی ریل اگزامپل بلته راشو دا د ریل اگزامپل ته راغلو مارکیټ ډاون بره نه ډاون راغلی ډاون نه اوس مارکیټ سایډ وی شوی دی دلته تاسو ګورئ مارکیټ دلته هم ريزسټنس کړی بیا راغلی بیا دلته ريزسټنس بیا دلته بیا سپورټ کړی بیا ريزسټنس لږ بره تللی بیا سپورټ بیا ريزسټنس بیا سپورټ نو څو دانې شوه 1 2 3 4 5 6
نو مطلب یو دوه درې څلور سپورټ شو، یو دوه درې څلور ريزिस्टेंस شو، څلورم 5 ريزिस्टेंस یې جوړول، خو 5م ريزिस्टेंस کې بریک آوټ وشو. بریک آوټ وګوره تاسو، بریک آوټ وګورئ دا د ښه خسته پروفیټ ورکړی دی. بریک آوټ یې کړی دی، یو کینډل دوه کینډله صبر کوونکی، نو دین دې کې تاسو چیک کولی شئ، بای لګولی شئ، ښه پروفیټ درکوي، دا دی ښه پروفیټ یې درکړی. صحیح شو. نو تاسو په همدې حساب سره تاسو چې کله ډېر سایډ وی مارکیټ یعنی داسې اسینډینګ یا ډیسینډینګ ټرینګل هم کتلی، نو دې کې تاسو اکثریت د ټریډ کولو نه ځان ساتئ، او که بیا هم ټریډ کولو نو ښه بریک آوټ نه بعد 3-4 کینډله بعد تاسو هماغه ډایرکشن کې که بر روان و بای که لاندې روان سیل به ولګوئ. صحیح ده. انشاءالله هیله ده چې پوه شوي که بیا هم نه پوه شوي کمنټ کې سره یاد وکړئ، انشاءالله جواب به درکړو. او تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.